دوران ویجاړ او جګړه ځپلي کابل سړکونه خالي وو، هر څه نااشنا وو. ما داسې ګڼله لکه دا قدمونه هم چې زما نه وي. نه پوهېږم کومې خوا ته ولاړ شم. زما جنګ ځپلې حافظې لا د هغه سمسور او ودان کابل یادونه او تصویرونه ساتلي وو. زه په هغو یادونو او تصویرونو پسې ګرځېدم. هرې خوا ته مې کتل خو هېڅ مې نه وموندل. اوس د کابل د رنګونو او رنګینیو هغه ټول ښایست خاورې شوی و. اوس کابل یوازې یو تصویر درلود، او هغه د یوې خاموشه او ویجاړې هدیرې تصویر. د لمن په تلوسۍ وم کلونه، د کابل په سیرې ویرې ګریوان پیښ شوم. سلامونه او ژوند په خیر. نن له استاد عارف الله حق پرست سره په نننۍ ویډیو کې خبرې کوو. په پښتو ژبه کې د سفرنامې لیکلو په ارزښت، سفرنامه څومره پایېدلی شي نن سبا، سفرنامه باید څه وړ ولیکل شي، او د یو څو پخوانیو سفرنامو په اړه به هم خبرې وکړو. استاد یوه سفرنامه ژباړلې هم ده، د هغې په اړه به هم خبرې کوو او نورې لنډې اوږدې خبرې. ډېره زیاته مننه. سفرنامه لکه تاسو چې پوهېږئ په یونلیک یا د یو سفر بیان له پخوا نه راهیسې چې په تاریخ کې به په هره ژبه کې سفرنامې لیکل سوي دي. هدف به یې دا و چې د خلکو ترمنځ تګ راتګ نه و، د ارتباطاتو ذریعې ډېرې کمې وې، او بیخي به خلک په کلونو کومې سیمې ته که چا سفر وکړه. یو کس به چې چېرته ولاړ هغه به که اهل قلم و یا مثلا یو څه به یې لیکلی شوی، هغه به د خپل سفر جریان او هغه سیمې ته به چې ولاړ د هغې سیمې او د خلکو د رواجونو د تاریخ او جغرافیې په اړه به یو څه به یې ولیکل او په خپله ژبه کې به یې خپاره کړي یا په اصطلاح ولیکل. دا به سفرنامه وه. غرض دا ده چې د پخوانۍ سفرنامې یعنې پخوا زمانې کې د سفرنامې د ارزښت او په اوس زمانه کې د سفرنامې د ارزښت په اړه باندې که خبره وکړو. پخوا یې ارزښت ځکه زیات و لکه ما چې مخکې ویلي چې د ارتباطاتو ذریعې نه وي، د خلکو لپاره د معلوماتو او د مثلا د یوې سیمې په اړه باندې د معلوماتو، د خلکو په اړه باندې معلوماتو مهمه ذریعه، حتی په تاریخ کې د تاریخي مواردو لپاره د معلوماتو مهمې سرچینې سفرنامې وي. خلکو به حوالې ورکولې. اوس خو هر څه هغه د انګریزانو خبره فینګر ټپس ته راغلي. یا مثلا د ګوتو په څوکو باندې ته په یو سکرین باندې د یوې سیمې حتی ویډیو، تاریخ، د کلچر هر څه ځان ته معلومولی شي. سوال ابرز ما چا د پوښتنه کړې وه، هغه بیا بې ځوابه پاتې شوه چې نن سبا څنګه د یو ژانر په حیث باندې په ادبیاتو کې سفرنامه پایولی شو یا یې په خلکو لوستلی شو. هدف دا چې یوازې د سفر هغه ټکي په ټکي بیان، اول خو د سفرنامې تعریف ته که راسو، ټکي په ټکي بیان یا یوازې دا چې ما دغلته را روان شوم، دلته په موټر کې وختم، پلاني سره کېناستم یا په تیاره کې سفر وکړ، هلته کوز شوم، دلته مې چای وڅښل، هلته مې ډوډۍ وخوړه او بیا ویده شوم. دا بیان سفرنامه نه ده. سفرنامه د معلوماتو او د سفر د جریان او د خاطرو تر څنګ د خپل تأثرات، تخیل او تصویر کشي د سیمې او د خپل ذهن ترمنځ چې کومه، یعنی اوس استاد چې د معلومات چې دي دومره ډېر شوي دي، معلوماتو ته لاسرسی اوس اسانه دی. په اوس وخت کې په سفرنامه کې باید تخیل ډېر زیات وي او ستا خپل تاثر په خپله سفرنامه که مخکې به که اوس د باید دغه شی تخیل، تصویر کشي د هغې سیمې په اړه باندې، او مثلا دا چې خپل تاثرات ډېر زیات مهم دي چې په رنګین ډول باندې وړاندې کړي او د ادبیاتو جامه ور واغوستلی شي، د ادبیاتو په حیث، د ادب په حیث، د ادبي لیک په حیث باندې په چا باندې ومنلی شي. دا مهمه ده. په نن سبا زمانه کې خو بیخي دا شی بیخي هغه سوی ده په اصطلاح، یعنې که یو څوک ووایي چې د سفرنامې ارزښت کم سوی، ممکن د هغه خبره هم ډېره غلطه نه وي، خو لیکن د دې لپاره چې سفرنامه بیا هم په نن سبا زمانه کې په یو چا باندې ولوستلی شو یا ادب وبولو، یو ادبي ژانر په حیث وبولو، زه وایم چې ډېر زیات دقت پکې پکار دی. اوسنۍ سفرنامه باید هغسې نه وي چې لږ تر لږه 10 کاله یا 20 کاله پخوا لیکل سوی یا مخکې لیکل کېدلی، یا مثلا لرغونو زمانو ته که ولاړ شو چې لکه ابن بطوطه او چینایي مسافر هیون سانګ چې سفرنامې بنسټ بولو چې په ادبیاتو کې بنسټ ایښی و یا په عمومي تاریخ کې د سفرنامې بنسټ چې ایښی و، نو د دغې زمانو سره یا مثلا لږ تر لږه د 30-40 کالو پخوا وخت سره باید د نن سبا سفرنامه ډېر اغېز لري، ډېر توپیر لري. لکه استاد د څو لسیزې مخکې سفرنامه اوس موږ سره دلته پرتې دي، دا سفرنامې د دوزخونو په لمبو کې سوځېدلی جنت د ننګیال صاحب سفرنامه ده، دا په 1306 کال کې چاپ شوې ده. د اوسنیو سفرنامو چې خلکو لیکلي دي او دغه څو لسیزې مخکې چې لیکل شوي دي، د دې د کوم ښکاره تفاوت شته؟ همې په هغه تخیلي خوند کې یا د لیکوال په خپل تاثر کې یا د معلوماتو په اړه باندې؟
که یو له بیخه ورته ګورو دا په ظاهره باندې ډېره اسانه هغه معلومیږي دا ژانر معلومیږي په ادبیاتو کې یا خیل معلومیږي چې که څوک سفرنامه لیکي هغه په دې دا چې سره تصور موجود چې کار چېرته ځم هغه د سفر ټول احوال کولی کوم بزا سفرنامه ده ورځ چاپ کوي دا به خلک ولولي همدا چې دا نه تش بیان نه دی یوازې ما درته ویلي چې اکثره تاسو اوس د نورو ژبو هغه عالي او هغه نمونوي سفرنامې تاسو وګورئ تاسو وګورئ چې ډېر کم د خپل سفر جریان تاته دی بیانوي د هغه په ځای باندې تاته تخیل حتی تاسو کې په اردو کې د اردو ژبه کې د مستنصر حسین تارړ سفرنامې وګورئ هغه هېڅ تاته داسې نه وایي چې د دې ځای نه روان سم یا کیسه له پیل نه درته شروع کړي په چاودون باندې کیسه لکه لنډه کیسه یا بل داستان چې ولولو یو ناڅاپه درته شروع کړي وروسته لکه هغه د فلم صحنې چې وروسته سړی سره وپیږي او نتیجهګیري ته ورسېږي دغسې وروسته بیا تاته په ګوته درکوي دا فیصله پایله په ګوتو درکوي نور هغه د ده د سفر بیان داسې یو شروع شوی لکه یو خوږ داستان په اول سر کې ته دا اجزا نشي سره یوځای کولی وروسته لکه کیسه چې لولي وروسته سره یوځای نو دا د دې نه معلومیږي چې د لیکوال د قلم زور ډېر زیات مهم دی تصویر کشي ډېره زیاته مهمه ده تاثرات ډېر زیات مهم دي رنګین بیان ډېر زیات مهم ده رومانتیک انداز یوازې دا نه ده چې ته اول دا ده چې ته چې کوم تاثر د خلکو له لیدلو نه اخلي هلته له اوسېدو نه اخلي د یوې سیمې له لیدلو نه ته اخلي یا یو بل څه ته باندې کېږي یو خاطرې سره مخامخ کېږي دغه شی لیکل په سفرنامه کې ډېر زیات مهم دي او خصوصا په سباني وخت خو ځکه مهم دي چې نن سبا خلک یوازې د معلوماتو لپاره سفرنامه نه لولي معلوماتو ذرایع بیخي نور هم ډېر زیات دي دلته د ستا د قلم زور ډېر زیات مهم دی آهنګینوالی لیکي او څومره جذابه کوي چې فیصله د ادبیت یا د ادبیوالی ډېر زیات مهم دی چې تی په خلکو باندې ولوستلی شي او په یوې منلی شي ننګیال صاحب شهرت ننګیال صاحب خو ډېر ژوندی لري دی استاد ازمون په سباني پښتو ادب کې چې موږ ګورو په سفرنامه لیکنه کې لوی لاس لري یون صاحب د سفرنامې لیکلي دي سفرنامې لیکلي دي که مخینې ته یې راسو په پښتو ادبیاتو کې اکبر شاه میا بدرخي د ازادۍ په تلاش غالبا 1933 کال غالبا که خدای مې نه غلطي چې په دې کال کې دا سفرنامه لیکلې وه یعنې دا واحده سفرنامه ده چې موږ یې د یوې په ټول تللې ادبي سفرنامې په حیث باندې کوو دا جاجوو یې بولو یې لیکن وروسته بیا دغه بهیر هم په پښتونخوا کې هم په افغانستان کې پالل شوی د هر چا ډېرې زیاتې سفرنامې لیکلي دي یعنې که کمیت ته راسو ډېرو خلکو سفرنامې لیکلي دي بلکې کیفیت ته یې راسو ډېر کم خلک دي موږ داسې وي چې داسې قلموال به یې موږ وګورو چې هغوی د سفرنامه لیکنې حق ادا کړی یعنې که موږ یې داسې مشخص نومونه واخلو مشخص نومونه یې اخلو څو لسیزو کې داسې باکیفیته سفرنامې چا لیکلي دي لکه اوس مثلا موږ یادونه کولی شو د ننګیال صاحب د یون صاحب یا د ازمون صاحب د استاد ازمون استاد زه په خپله د دوی ډېر زیات مینهوال یم په دوی کې به په خپله تر ټولو زیاته اوس مثلا که کیفیت که کمیت ته یې راشو دغه شهرت ننګیال صاحب ډېرې کمې سفرنامې لیکلي 3-4 ډېرې باکیفیته ډېرې خوندورې دي یعنې دا که یو څوک یعنې یو دا ده چې سفرنامه که ته لولې اکثره د دغه تاریخي قدامت هم سړي ته بې خونده کېږي مثلا که ته د 40-50 کالو پخوا سفرنامه ګورې او هغه په هنري ژبه نه وي لیکل شوې یوازې معلومات وي دغه وخت هغه معلومات ته بار بار لوستي وي تا ته هېڅ دلچسپي نه پیدا کېږي بلکې که چېرته په هنري ډول لیکل شوي وي په صحیح ادبي ډول لیکل شوي وي هماغه زمانه تا ستا د سترګو په وړاندې باندې لکه فلم داسې دروي او بیا لوستل ما په اردو ژبه کې د 40-50 کلونو پخوا سفرنامې لوستلي او اوس هم لولم په وار او هر وار یې ماته نه وي ننګیال صاحب دا سفرنامې چې دي استاد څو لسیزې مخکې لیکل شوي دي خو که اوس هم موږ او تاسې لولو هماغومره خوند ترې نه اخلو لکه هماغه وخت کې چې لوستونکو دا اوس وګوره د دوزخونو په لمبو کې سوځېدلی جنت د شهرت ننګیال صاحب ډېره عالي ډېره وړه سفرنامه ده او ډېره عالي ده او دومره لرې هم دی نه تللی پېښور راغلی افغانستان کې ګرځېدلی د همغه وخت د جګړه ځپلي کابل کیسې دي اول دغه استعارې ته وګوره د تشبیه ته وګورو چې د دوزخونو په لمبو کې سوځېدلی جنت دا سړی په تجسس کې اچوي تلوسه کې اچوي چې دا کوم ځای دی دا همغه کابل یعنې کیفیت او خوند له نوم نه شروع کېږي د کتاب هر چپټر یا هر باب چې د دې سفرنامې شروع کېږي داسې نه ده چې دی خپل ځان یې مرکزي کردار بللی وي او کیسه یې ځان شروع کړې وي نه دی د بهر تصویر اول تا تک دی وروسته د چې چا سره لیدلي دي یا کومو ځایونو ته تللی ده هغه تا ته بیان ما د غالبا د کرزي صاحب د حکومت په اول 1913 که 3 کالو شاوخوا په دې وختونو کې ما د ازمون صاحب سفرنامه د هغه ولوستله ده په هغه وخت کې پاکستان په پښتونخوا کې مهاجر و د ګورګور او نښترو وطن دا چې ما باندې څومره اغېز کړی و یعنې زه اوس هم نشم بیانولی هغه نه پوهېږم چې اوس به راسره یې که به رانه خو ډېر وخت مې ساتلی وه په وارو به مې لوستله ځکه د هره کلمه د هره جمله چې په خوند سره لیکل شوي وي سړی بار بار یو نوی خوند ترې اخلي هغه نه تکراري کېږي هغه نوي وي هر وخت او خصوصا د ننګیال صاحب که
د دوزخونو په لمبو کې سوځېدلی جنت وګورو یا د مرګ یا د مرګ پر وزرو یا په سکروټو کې مزلونه، یعنې موږ په پښتو ادبیاتو کې حالي سفرنامې ویلی شو.